لقمان سے رحمه الله چې په قران کریم کې داغه په نوم صورت راغلی دی خلکو کې په لقمان حکیم مشهور دی حکیم معنی دا نه د جګنه غیر خلکو نه نسخه ورکول چې خېټه دي خرابې دا خوراو چې په سر دي درد دي دا خوراو چې تب دي نه دا خوراو بعض خلکو وزین کې داسې د جګدا چرته دکان یو د حکیمای دا زمونږه حکیم مونږه حکیم د توای هغه داسې حکیم نو خبرې د حکمت کولی او خيار انسان او تقوادار هغه لقمان سے ډیر ناشنا مواعظ کول داغه بازي نصیحتونه الله قران کې نقل کړي دي په دغه سورې لقمان کې چې بچی ته نصیحتونه کړي خسته عقیده ورته ورخی د عبادت دغه ورته ورکی ترغیب به ورته د اخلاق او تربیت ورکی به ورته د آخرت یاد بچي ګورال تبا یو سیز مخې ترازی ګورا یو زری حساب را روان دي ډیر خسته مضمون دی الله پاک هغه دغه نصیحت نو نه خوښ شوی چې په قران کې مترا نقل کړي د په نوم سورۃ راغله نو د په نصایح او په نصيحتونو کې یو داوا چې خپل بچی ته ویل بچیا د دنیا لپاره دومره منډه وه حوزان ستړی کا څومره چې ته په دنیا کې وخت تیرې او د آخرت لپاره دومره منډه وه حوزان ستړی کا څومره چې به الته وخت تیرې نه ته زم ټول عمر دی او دلته زم لګي ورزي دي اوس زه او تاسو به سوچ کو چې د دې لګ د لپاره موږ څومره منډه وو او دا ډیر ژوند لپاره چې همیشه د ختمېدلې نشته دی الله رب العالمین فرمای ما عندكم ينفد وما عند الله باق تاسو سره چې سړي دا ختمېدون کې دي کور دې گاډې دې بنگلا دا بانک بیلانس دې سچې دي مړه بچای دي ولې نه ټول دنیا بچای دي ستاله سره ينفد سبا ختميږي خالی لاس روان وما عند الله باق وغلا سره چې دي الله ما چې کوم نعمتونه تعالی تیرې باقی دي هغه نه ختميږي هبه همیشه د پاره ستو سیدل التدی همیشه د پاره الته دولاري دی یو جنت ته تللی دا یو جهنم ته تللی دا زما محترم ورونو دا څومره عجیب نصیحت کړي دی لقمان سے خپل بچی ته چې بچی څومره وخت چې دنیا کې تیرې دومره منډه ورلوه او چې آخرت کې دې څومره ژوند دی دا غي لپاره ولاغي مطابق منډه وه